سلام دوستانو، امید دی چې روغ او جوړ به وئ. نن په دې ویډیو کې درته ښایو چې څنګه کولی شو چې د جیمیل اکاونټ جوړ کړو. د جوړولو څخه مخکې دوستانو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان ووهئ. زه راځو ګوګل کروم ته. ګوګل کروم کې لیکو کریټ جیمیل اکاونټ، په دې باندې کلیک. دې څخه وروسته مینو خلاصېږي، دلته راځي کریټ جیمیل اکاونټ، دې باندې کلیک کوو. په دې مینو کې کریټ ان اکاونټ، دلته فرست نیم، لاست نیم، یوزر نیم. لومړی فرست نیم ورکوو، مطلب احمد. لاست نیم ورکوو محمود. یوزر نیم ورکوو احمد جان 123، بیا 123. داسې دې ته پاسورډ ورکوو احمد جان 123 احمد جان 123 نیکسټ. دلته وګورئ دا پاسورډ هغه چې دی دوه وارې استعمال شوی دی، مطلب بل چا هم جوړ کړی دی، دلته ځکه نه کېږي. یو احمد جان داسې لږ یې پیچلی کوو، محمود نوم پکې هم اضافه کوو او دلته پاسورډ چې ده بل ورکوو. دلته تا نه غواړي نمبر به ورکړئ 93 اووه سوه 15 صحیح. دلته ایمیل ته ورکوي، ډېر خلک ته نه یې ورکړي، مشکل نشته. داسې بل ایمیل ورکولو لپاره دویمه ورځ کې 1995. جنډر ورته میل انتخاب کړه، یس یې کړه. ستا اکاونټ جوړ شو. ستا اکاونټ بشپړ ډول جوړ شو. دلته ته کړی شي چې عکس هم ورکړي ځان. دلته کړی شي خپل عکسونه ایډیټ کړي، یا کوم عکسونه دي چې اخیستي وي او د نه د کمپیوټر په واسطه کمپیوټر لري انتخابولی شي. دا و د جیمیل اکاونټ جوړول. که هر ډول پوښتنه وي کولی شئ تاسو موږ ته په کمنټ کې پرېږدئ.